د ازان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ترکمنستان له نوي افغان دولت سره اړیکې پر پراخېدو دي. د ترکمنستان سفیر خواجه یوسف ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له راتګ سره د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم مخ په پراخېدو. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په لیدنه کې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلومات له مخې ستانکزي د افغانستان او ترکمنستان اړیکې دوستانه او پر مشترکو ګټو ولاړې بللي او زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټاپي پروژې ته ژمن او د پلي کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. ستانکزي د ترکمنستان له سفیره غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدا مخنیوي له کبله چې په ترکمنستان کې افغان زده کړیالانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي وي، اوس پکار ده چې زده کړې یې بیا پیل او محصلین بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي. د سرچینې په وینا په دغه ناسته کې د ټاپي پروژې ترڅنګ د او قشتېپې کانال په اړه هم هر اړخیزې خبرې اترې شوي دي.